بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د الله رب العزت د ناراضګۍ نشانی علامت څه ده؟ یعنی موږ د بسنګ پته لګی چې زمنګ رب ناراض ده. په دې حواله سره یو حدیث شریف کې راځي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې غالبا حضرت موسی علیه السلام په کوه تور کې د الله رب العزت نه تاسو کو اے پروردگار عالم منګ ته بسنګ پته لګي چې ته د انسانانو نه خپل د بندگانو نه ناراض ای خفای. منګ ته بسنګ لګي دې علامت شته یا نشته؟ نو الله رب العزت ورته فرمایله چې درې علامت دي، درې نشانیان دي سما د ناراضګي. یعنی چې چری تاسو خپل په معاشره کې دا درې علامت محسوس کړئ نو دا د دې علامت ته چې خپل د بندگانو نه ناراض یم. او بیا فرمایلو چې اول علامت دغه دی چې ز نااهل خلق هغه حکمران جوړ، یعنی هغه خلق چې بالکل نااهل وي هغه له زه حکومت ورکم، هغه پتا سو باندې حکمرانان وي. یعنی چې بکم خلکو باندې الله رب عزت نااهل خلق حکمرانان جوړ کی نو دا د دې علامت ته چې دغه خلقونه الله رب العزت ناراض ده. نن تاسو مونږ کچري وګورو پوره دنیا کې مونږ تاسو وګورو، بالخصوص اسلامی دنیا کې اسلامی ممالکو کې ټول نااهل ترين حکمرانان هغه د مسلمانانو دي. په پوره دنیا کې کچري وګورو، یو طرف ته یو ملک اسرائیل او بل طرف ته 57 اسلامی ملکونه دي، لیکن دا ټول خپل د نااهلۍ په وجه باندې د هغه یو ملک مقابله نشي کولای او ټول شاته کیږي، بلکې خپل په عوام باندې مسلط شوی دي. د دې وجه صدا چې دا د الله رب العزت د ناراضګۍ یو علامت ده. ځکه چې من حيث القوم پوره مسلمانان کچره موږ وګورو سمنګا په ژوندۍ کې د الله رب العزت نافرمانی ډېری زیات دي. هر ګناه زمونږ په مسلمانانو کې موجود دي، درو، دوکا، فراډ او دغه شانتي زناکاری، بدکاری، یعنی هغه ګناه چې د یو ګناه په وجه باندې الله رب عزت مخکنی امتونو هلاکولو هغه ټول ګناهونه په دې امت کې موجود دي. نو ځکه الله رب العزت په دغه مسلمانانو باندې داسې حکمران مسلط کړلی چې هغه بالکل نااهل دي. نو یو علامت د الله رب العزت د ناراضګۍ یو دغه ده چې الله رب عزت فرمایي چې ذکر ناراض شمه خپل بندگانو نه نو په هغه باندې نااهل خلق حکمرانان جوړ. او دویم علامت الله رب العزت فرمایي حضرت موسی علیہ السلام ته چې زه مال جګم دې هغه بخیل خلکو په لاس کې زور کم. یعنی زه بخیل خلک چې بخیل انسانان دي، بخیل چې زما بندگان دي، هغه خلک چې بخیل دي هغه له چې زما له دولت ورکم. ظاهره خبره ده چې بخیل په لاس کې مال لاړ شي هغه بیا سکی، هغه بیا مال جمع کی، هغه بیا زکات ورکی، هغه بیا صدقات ورکی، الله بیا چې غریبانان دي دغه حقوق ادا کی. نو دا هم د الله رب العزت د ناراضګۍ یو علامت چې الله رب العزت بخیل خلکو ته چې مال ورکی. نن سبا کې زمونږ په معاشره کې تاسو کته شي خلک کربتيان دي، لیکن کچري په گاون کې وګوري خلک به سوي ناروي، په گاون کې وګوري آس پاس وګوري نو خلک به بیوسوي، لیکن هغه ته یورو په نور کې اسی فحاشی او یعنی په غلط کارونو کې به خو پیسې وړاوي لګیا بوي، لیکن دبل مسلمان لپاره هغه یورپی هم نور کی. نو دا هم د الله رب العزت د ناراضګۍ یو علامت ته چې الله رب العزت بخیل خلکو ته چې دغه مال ورکی. دریم علامت الله رب العزت فرمایي چې کله بے وخت باران نه وي، یعنی چې کوم وخت د باران ضرورت دی پای وخت باران نه وري. اوس مثال طور پر چې کله فصل وکړل شي په دغه وخت سوکړه جوړ شي، په دغه وخت باران ضرورت وي، لیکن په دغه وخت الله رب العزت باران روکاو کی. او چې کله فصل تیار شي نو به وخت چې کوم دی الله رب العزت بیا بارانونه وري. نو دا هم د الله رب العزت د ناراضګۍ یو سبب دی چې به وخت بارانونه وي. نو دا درې علامت کچري دغه درې علامت د موږ وګورو نو یقیني طور پر دا د تنګي علامت دي. د دې په ذریعہ باندې الله رب العزت د انسان ژوندۍ تنګ کی. نااهل حکمران چې راشي داغه بوج باندې چې کوم رعایا وي د هغه ژوندۍ برباد شي.
هر حواله سره هغه د تنګي شکار شي. دویم چې بخیله خلک راشي، بخیله خلکو چې کوم دی الله رب عزت مال دولت ورکی، دا غي بذری باندې عام خلکو د صفیدن رسی، د عام خلکو پریشانه نه حل کیږي، عام خلک پتنګي کی پتنګ دستی کی. او دغه شانتي دریم چې کوم علامت د الله رب عزت ناراضګي بے وخت بارانونه، یعنی سوکړوي، او چې سوکړوي نو په فصل باندې په هغه فصل باندې باران نه وریږي، هغه فصل بیا لاړ شي، قحط سالی جوړ شي، رزق په حواله سره چې کوم دی تنګي جوړ شي. نو دا د تنګي علامت دي چې کله په انسان باندې تنګي راشي. ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا، چې کوم الله رب په قران مجید کې فرمایي چې کوم خلق زما د ذکر نه، ومن اعرض عن ذکری، زما د اطاعت نه، زما د فرمانبرداري نه اعراض کی، انکار کی، فان له معيشه ضنكا، زبدهغه معیشت دهغه زندگی تنگ کوم. نو بهرحال دا هم په انسان باندې څومره سګي څومره تنګیان دي راځي، عمومي حواله سره هم او انفرادي حواله سره هم دا د الله رب العزت د ناراضګي علامات وي. بهرحال په دې حواله سره مسلمانانو ټول لپاره ده چې عملی طور پر مسلمانان شي. نن سبا کې موږ ټول صرف د نوم مسلمانان یو، کچري عملی طور پر موږ مسلمانان جوړ شو نو یقیني طور پر الله رب العزت موږ ساتونه راضي شي، او چې الله رب العزت راضي شي نو نیک صالح حکمران موږ تاسو باندې مسلط، نیک صالح حکمران موږ تاسو باندې وي، او د دین علاوه هر قسم له پروانیانی وي، هر قسم له د تنګي خاتمه الله رب عزت کی. لیکن دا غي لپاره شرط دغه ده چې موږ انفرادي طور پر هم توبه استغفار وکړو، رجوع الى الله وکړو، او اجتماعي طور پر هم ټول مسلمانان رجوع الى الله وکړو او د ګناهونو توبه وکړو، د الله رب عزت نافرمانی دا غفریدو او رجوع الى الله وکړو، الله تعالی راشو الله رب العزت طرف ته رجوع کو، نو ان شاء الله تعالی الله رب عزت څنګه دا حالت بدل کی. لیکن کچره موږ ځان په خپل نه بدلو او رب دو چې الله رب العزت زمونږ حالت بدل کی. یاد ساتئ د الله رب العزت هم دا فرمان دی په قران مجید کې واضح فرمان دی، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله رب دا قوم حالت نه بدلی، چې کوم قوم خپل حالت په خپل بدل نه کی، چې تر څو پورې منګه ځان په خپل نه بدل کړي نو زمونږ حالت هم سره شي بدلی دي. دا د الله رب العزت قانون دی. بهرحال د الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت دی منګه تاسو ټول ته د الله رب د فرمانبرداري، د اطاعت او خپل د رسول د اطاعت کولو توفیق نصیب کی، او الله رب عزت د هر قسم لا نافرمانه نه زمونږ ټول مسلمانانو حفاظت وکي. او څومره چې کوم عذابونه دي، څومره چې کوم مصائب دي، تکلیفونه دي، ازمایښونه دي، الله رب عزت خپل فضل او کرم سره هغه زمونږ د ټولو نه لري کی. الله رب عزت زمونږ ساسو سره د رحم معاملو کی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.